تهران کې د حماس د سخت دریځ جل د سیاسي دفتر د مشر د وژل کېدو په اړه په لومړي رسمي خبرګون کې سعودي عربستان دغه عمل غندلی او دا د ایران له ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ولید بن عبدالکریم الحریجي د اسلامي همکاریو سازمان په فوق‌العاده غونډه کې د هانیه وژنه د ایران د اسلامي جمهوریت له ملي حاکمیت، ځمکني بشپړتیا او ملي امنیت څخه ښکاره سرغړونه وبلل. هغه دغه عمل د سیمې سولې او امنیت ته یو ګواښ وباله. اسرائیل په تهران کې د ښاغلي هانیه د وژنې په اړه چپه خوله دی او په دې کې د خپل رول پخلی یا رد نه دی کړی. خو د اسلامي همکاریو سازمان د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جده ښار کې تر غونډې وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر د وژنې بشپړ مسؤلیت پر اسرائیلو واچو او دا یو وحشیانه برید وباله. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر په اسراییلو باندې د ایران د حمله احتمال ته په اشاره سره وویل ښکاره ده چې دا د سیمې لپاره ډېر حساس وخت دی او کړکېچونه زیات دي. هغه پیغام چې موږ په سیمه کې ټولو ته لیږدو دا د دې هیڅ اړخ به د دې جګړې د زیاتولو لپاره ګام پورته نه کړي. موږ د اوربند د موافقې په وروستي پړاوونو کې یو او تاوتریخوالی کولی شي په سیمه کې ستونزې نورې هم زیاتې کړي. CNN د څو باخبرو سرچینو په حواله ویلي چې د حزب الله په اسراییلو د برید په پلانونو کې د ایران په پرتله ګران عمل کړی او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې دا برید ترسره کړي. CNN هم د څو امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې داسې ښکاري چې د ایران اسلامي جمهوریت اوس هم په دې کار کوي چې څنګه پر اسرائیل برید وکړي. یو امریکایي پوځي چارواکي له CNN سره په خبرو کې ویلي چې ایران اسلامي جمهوریت پر اسرائیلو د برید لپاره د چمتووالي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي خو ټول نه دي. خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ایران اسلامي جمهوریت او دغه تر ټولو لوی متحد ځواک د لبنان حزب الله په اسرائیلو کې د ګډ برید لپاره چمتووالی نیسي او که دوی به په جلا توګه دا کار وکړي. یو شمېر امریکایي چارواکي وایي شاید د حزب الله د ایران او د اسلامي جمهوریت ترمنځ د نظر اختلاف موجود وي. د اسراییلو حکومت په تل ابیب کې د میاشتو اتو نرویجي ډیپلوماټانو ډیپلوماټیک اسناد لغوه کړه او اعلان یې وکړه چې په 3 میاشتو کې به دوی ویزې هم لغوه کړي. د اسراییلو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دا اقدام د ناروې د حکومت لخوا د فلسطین د دولت په رسمیت پیژندلو په شمول د یو له وروستیو اسرایلي ضد اقدامات په غبرګون کې شوی. ناروې هیواد څو میاشتې وړاندې خپلواک فلسطین هیواد په رسمیت وپیژندل.